الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ شپږمه درسي حلقه ده. پرون د محترم ورور ته وویل چې ترمذي کې 14 روایات په دې ارتباط راغلي دي چې ګواکې د لومړي تکبیر نه علاوه رکوع ته په تلو او راپورته کېدو کې هم تکبیرونه ویل شوي. اجازه زه به هغه ته په دری کې ځواب وایم. وقت عزیز دوست عزیز خود شنیدم که در ترمذی 14 روایت در این رابطه آمده. ملاحظه تعجب کردم. من زمانی که ترمذی را مطالعه میکردم در جریان تحقیق، به خاطری که یکی از این کتب حدیث را برای تحقیق انتخاب کنم، ترمذی را و باقی سوای سته را هم مطالعه کردم. متوجه شدیم که ترمذی تعداد زیاد از تکرار روایات خودداری کرد و یک از امتیازاتش است نسبت به بخاری. بخاری روایات مکرر زیاد دارد، اما ترمذی از خودداری کرد. یک امتیاز دیگر هم ترمذی داره که ابواب و عناوین به شکل خوبتر و بهتر تنظیم کرد. به خاطر رفتم به شامله که یک برنامه خیلی جامع مفید در همه بخشای دینی، قرآن و علومش و تفاسیرش، حدیث و شرح حدیث و عقاید، امثال فقه، در همه بخشا زحمت بسیار کشیده که خداوند به او اجر بده. چند روز قبل وفات کرد کسی که برنامه را ساخته. یقینا که یک خدمت بسیار بزرگ کرد. به شامله مراجعه کردم تا ببینم که ادای دوست محترم ما چگونه است. دیدم که در رابطه به رفع الیدین در رکوع ترمذی فقط 2 روایت داره. 2 روایتی که راویایش هم یکیست و متنش هم یکسان، یعنی که در اصل یک روایت است، نه 2 تا. و شما دیدین که در بخاری این روایت مکرر آمده به تعداد زیادی که را شرح کرد. چرا؟ بخاری، ترمذی، خداوند بر اونا رحم کنه و پاداش زحمتشان به اونا عنایت کنه، چرا فقط هم یک سلسله اسناد در این باره را معتبر شمرده و از آوردن روایات دیگری خودداری کرده؟ چند امکان داره؟ یک، ممکن است و روایات کتب دیگری در اختیارشان قرار نگرفت. کار ساده هم نیست. یک احتمال است، نمیگویم که حتما ای است که اینا روایات سایر کتب حدیث را دریافت نکرد. به عنوان یک احتمال میگویم، در اون صورت معذورم. و در هم شک نیست که این کار در گذشته بسیار دشوار بود، اما امروز بسیار آسان شد. مخصوصا شامله را بسیار آسان کرد، کامپیوتر را بسیار آسان کرد. شما بسیار با آسانی میتونید در یک کتاب حدیث همه روایات را پیدا کنین که یک موضوع خاص را بحث کرد. بسیار سریع در ظرف چند ثانیه
اما در گذشته کار بسیار گران بود. یک احتمالی است. یک احتمالی دیگه هم است که عمدن نخواستم، که از شان اینا بعید است، که اینا عمدن و قصدن ایران، با وجود از اینکه متقن بودن که اسناد هم درست است، متن هم درست است، محتوا هم صحیح است، با وجود از این آوردن. این کار شخصیت های بزرگ مثل امام بخاری و امام ترمذی هرگز نمیکنه، از شأن اونا بسیار درست. یک احتمال سومی هم وجود داره و ای که اینا اسناد روایات را که در کتب دیگری آمده معتبر نگرفت، به این خاطر از آوردنش خودداری کرد. تعبیر درست دیگری را برای نمیتونیم بیابیم که چرا در ترمذی و در بخاری روایات مربوط به ای که پیامبر اسلام فقط در تکبیر اولا دستا را بلند کرده و در بقیه تکبیرها ای را یاده نکرده، ای کار نکرده، چرا ای را ناوردن؟ شاید دلیلش بوده که روایات معتبر نشمرد، اسنادش از صحیح نخواندن، به این دلیل از آوردنش خودداری کردن. بسی که دوست عزیزی ما تشریف آورده در رابطه با سوال شما عرض میکرد. شما او را به من نفرستادین، مجبور شدم خودم در بفرمان. شما فرمان. ما را شروع کردیم به هر صورت، ابتداست. به هر صورت در ترمذی فقط 2 بار روایت آمده، مکرر است، متنش هم عین چیز بدون تفاوت و اسنادش هم عین چیز. خوب اگر همین احتمال سومی را قبول کنیم که امام بخاری و امام ترمذی بقیه روایات را صحیح نیافتند، صحیح نخواندند، یا با توجه به متنش یا با توجه به اسنادش ضعفی دیدن در راویاش، به خاطر صحیح نگرفتن. حال میپرسیم که اگر امام بخاری هم فقط امی حدیث را با امی صیغه و با امی اسناد در 4 طبقه یک راوی دارن، در صحابه، در تابعین، در تبع تابعین و در تبع تابعین یک راوی دارن. اگر این را به این دلیل آوردن که روایات دیگری را صحیح و معتبر نخواندن، دریافتن به اونا رسیده اما ملاحظاتی در مورد اسنادش داشته، در مورد 1 یا 2 راوی ملاحظات داشته و او را ضعیف خواندن، به این خاطر از آوردنش خودداری کردن، در این صورت یعنی که ترمذی و بخاری فقط یک روایت را دارن که اسنادش هم به گونه‌ای که اغرب است، هیچ شاهد نداره. اگر شاهدی می داشت بخاری و ترمذی را از آوردن او روایت خودداری نمی کرد. یک سوال است که چرا بخاری او روایت نآورد و بین ترمذی و بخاری تفاوت هم بسیار کم است. 2 تفاوت ما اشاره کرد. از تکرار خودداری کرد. در بخاری تکرار زیاد است، در ترمذی کم است. در اثنای مطالعه ترمذی ما به این متوجه شدم، با بندی هایش هم نسبت به بخاری فرق داره و ما این را ترجیح دادیم ترمذی را. چند سال قبل که در این را مطالعه کردم. به هر صورت یعنی که بخاری هم و ترمذی هم این روایت را معتبر شمردن، در حالی که روایت اغرب است از لحاظ اسناد. ممکن است در کتب احادیث دیگری روایات متعدد آمده. اگر شما برین به شامله رجوع کنین میبینین که کتب
حدیث زیادی روایت آورده، اما هر دو روایت با امانت آورده، با مراعات امانت بدون تغییر. یکی رم آورده و متعارضی رم آورده. او رم آورده که فقط در تکبیر اولا دستا را بلند کرده پیامبر علیه السلام، و او هم که خب در رکوع هم، در بالا آمدن از رکوع هم، در سجده هم، در بالا آمدن از سجده هم، همه ای روایت آورده با حفظ امانت. اما در بخاری و در ترمذی فقط یک روایت آمده و 2 بار تکرار شده، نه 14 بار. شما اگر مراجعه کنین به شامله و بگوین که در ترمذی این روایت چند بار آمده، هم روایت در اختیارتان برابرتان قرار میده و هم راویاش و هم متن. بر صورت برادر عزیزی ما اگر چیزی داشتن در این باره میشه که در آخر درس بازورش بحث کنیم. نن شپږم درس پیلو. که د قرآن آیاتونو ته توجه وکړو او هغو روایاتو ته چې په 5م درس کې مو ستاسو په وړاندې کښې شول، نو په ټول یقین سره ویلی شو چې یو، څوک چې په امام پسې لمونځ کوي د امام قرائت ورته کافي دی. په جهر لمونځونو کې او هغه مهال چې امام قرائت کوي د فاتحې سوره یا د قرآن نور آیتونه لوستل د قرآن د صریح حکم خلاف عمل دی. تاسو ته هغه آیتونه هم ترجمه او تشریح کړل. په خفیه لمونځونو کې په امام څخه قرائت داسې دی لکه له قرائت پرته نور تکبیرات او تسبیحات ویل، سره له دې چې د احنافو ځینو مشایخو دې سره توافق نه دی کړی، وایي چې په خفیه لمونځونو کې به هم مقتدي له ځان سره قرائت نه کوي. داسې دلیل چې هغه قوي و مضبوط وي او سړی ورباندې استناد وکولی شي زما له نظره نه دی تېر شوی. او ګمان مې همدا دی چې اصلا د جهري قرائت د جهري لمونځونو اړوند حکم له مخې د خفیه لمونځونو په ارتباط هم فیصله شوی. دا دواړه توپیرونه لري. که څوک په رکوع کې امام عمومي رکعت بشپړ ګڼل کېږي، حتی د سلفیانو په مذهب کې هم که له دې نه خلاف بل څه کېدای شي بیا ماته ووایي. په کله چې څوک په یو امام پسې اقتدا کوي، راځي د رکعت په آخري برخه کې چې امام رکوع ته ځي، یعنی قرائت یې نه اورېدلی، فاتحه یې نه اورېدلی، په رکوع کې امام موندلی، نو دغه رکعت صحیح ده، اعاده یې ورباندې لازمانه ده. د دې معنا دا ده چې د فاتحې او د قرائت له اورېدو پرته هم دغه یو رکعت لمونځ صحیح شوی، ځکه هغه یې په رکوع کې موندلی. او دا ځکه چې پیغمبر اسلام فرمایي چې د امام قرائت د مقتدي قرائت هم ده. ګڼ شمېر روایاتو کې دا مطلب راغلی. دا خبره هم په پام کې ولرئ چې ځینې وایي د الحجر په سورې کې د 80 آیت معنا دا ده چې د فاتحې سوره د قرآن په نامه یاده شوې. آیت دا ده: ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. او یقینا چې تا ته مو وګونې تکراریدونکي وګونې مو تا ته درکړې دی او عظیم قرآن مو درکړی.
چې دلته له اوو تکراریدونکو نه مراد فاتحې سوره ده. له تکراریدو نه معنا دا ده چې په قرآن کې دغه فاتحې اوس آیتونه په تفصیل سره شرح شوي ده. قرآن په مجموع کې اصلا د فاتحې د اوو آیتونو شرح ده. یعنی ټول قرآن کې د فاتحې دا مطالب په تکرار سره راغلی. فاتحه د قرآن خلاصه ده او قرآن د فاتحې شرح ده. دا وګونه آیتونه چې له الحمد شروع کیږي دې ته متوجه شي. له الحمد د بسم الله الرحمن الرحیم نه د سلفیانو او د احنافو ترمنځ په دې کې یو تفاوت او د احنافو رایه ډېره دقیقه ده، ډېره سنګینه ده چې سورې فاتحه له الحمد شروع کیږي نه له بسم الله الرحمن الرحیم. د بسم الله الرحمن الرحیم تعلق له فاتحې سره همدغسې ده لکه د دې بسم الله تعلق له ټولو نورو سورتونو سره. دا جز د فاتحې نه ده. د فاتحې دا وګونې آیاتونه په ټول قرآن کې په تکرار سره راغلي او قرآن په اصل کې شرح ده د قرآن د فاتحې د دې اوو آیاتونو. هغه چې فکر کوي چې له ګواکې د فاتحې سوره د قرآن په نامه یاده شوې ده نو ځکه فاتحه ده مراد. له قرائت نه په لمانځه کې مراد فاتحه ده. خو دا لویه اشتباه ده. دلته له سبع من المثاني د فاتحې سوره مراد ده او له قرآن العظیم ټول قرآن مراد ده. دا تعبیر په بشپړه توګه غلط دی چې څوک د دې آیت په استناد د فاتحې سوره د ټول قرآن په نامه یاده کړي. که د فاتحې سورې ته د قرآن نوم ورکړی شي نو بیا خو به د فقرؤ ما تیسر من القرآن معنا دا چې د فاتحې یو برخه هم چې وایي کافي ده. که فاتحه ټول قرآن وګڼو او قرآن موږ ته ویلي چې فقرؤ ما تیسر من القرآن، کوم چې درته ډېر آسان دی د قرآن همغه ووایه. یعنې د دې تعبیر په اساس د فاتحې یو برخه هم چې ولولي کافي ده. یقینا چې دا ډېر نیمګړی او ضعیف تعبیر دی او ګواکې په لمانځه کې به د دې سورې یوه برخه ویل هم کافي شمېرل کېده. خو هېڅوک د دې خبرې جسارت نه کوي. د بخاري له مخکیني روایت وروسته چې کوم روایت زموږ مخې ته راځي ښیي چې د فاتحې لوستل فرض نه دي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه سړي ته د لمانځه په اړه د نورو لارښوونو په ضمن کې وویل بیا له قرآن داسې اسانه برخه ولوله چې حفظ دي وي. که فاتحه فرض وای نو پیغمبر علیه السلام به ورته ویلي و چې لومړی فاتحه ولوله او بیا یو اسانه برخه د قرآن. روایت دا دی له ابو هریره رضی الله عنه روایت شوی. زه ترجمه وړاندې کوم. له ابو هریره رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت ته راغی. په دې وخت کې یو سړی هم جماعت ته راغی او لمونځ یې وکړ. بیا یې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام واچو. پیغمبر علیه السلام د سلام ځواب ورکړ او ورته ویې فرمایل چې لاړ شه لمونځ وکړه چې تا لمونځ نه دی کړی. هغه ولاړ او د مخکې په څېر یې لمونځ وکړ. بیا راغی او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم یې سلام واچو. پیغمبر علیه السلام ورته وویل لاړ شه لمونځ وکړه چې تا لمونځ نه دی کړی. دریم ځل هم عین خبر تکرار شو. هغه سړي وویل قسم پر هغه ذات چې ته یې په حق رالیږلی زما خو تر دې شل لمونځ نه دی زده. نو راویښه. پیغمبر علیه السلام وفرمیل کله چې لمانځه ته پاڅېدلې نو تکبیر ووایه
بیا له قرآن داسې اسانه برخه ولوله چې حفظ دي وي. بیا له قرآن دغسې اسانه برخه ولوله چې حفظ دي وي. د فاتحې یادونه نه ده کړې، بلکې د قرآن د یوې برخې ویلې ولې چې تا ته اسانه وي او حفظ دي. بیا رکوع وکړه، تر هغه په رکوع کې پاته شه چې ډاډه او آرام شي. داسې نه چې لا آرام شوی نه بیرته راپاسې. رکوع باید په تعنی سره او درنګ سره، هلته باید توقف وکړي داسې چې آرام شي. بیا پورته شه او سم صحیح ودرېږه. پورته کېدل دی هم باید داسې صفا سم ودرېدلی. بیا پورته شه او سم صحیح ودرېږه. بیا سجده وکړه شه په آرامي سره. بیا له سجدې پورته شه او شه آرام کښېنه. دا کار دې په ټول مانځه کې کوه. ترمذي کې یو بل روایت هم په همدې ارتباط راغلی چې دا د رفع الیدین ذکر کې شوی ده، خو هلته ویل شوي دي چې د رفع الیدین نه پس له رکوع نه پورته کېدل دا ذکر کې شوی دی. ټول روایات په همدا مطلب کې راغلی ده. په ترمذي کې 4 ځله ده، 2 ځلې هماغه روایت ده چې بخاري کې هم راغلی، او 2 ځله نورې بیا داسې دي چې رکوع د پیغمبر علیه السلام رکوع، له رکوع پورته کېدل، سجدې ته تګ، له سجدې بیرته راپورته کېدل او یو توقف تقریبا سره برابر و. یعنی رکوع بیا هم دومره څومره به چې رکوع وه نو له رکوع نه راپورته کېدل قومه به یې هم دومره. سجدې کې به یې هم څومره توقف کول، له سجدې چې به راپورته شو د بلې سجدې نه وړاندې به هم همدومره توقف کول. دغسې دا هم په ترمذي کې 2 ځلې راغلی، خو عین شی ده. له دې روایت معلومیږي چې د فاتحې لوستل فرض نه دي، ځکه پیغمبر علیه السلام فرض ته اشاره کړې په لمانځه کې. لمانځه ته چې پاسېدې تکبیر ووایه، بیا پاسېدل هم کې راغلی، بیا د قرآن هغه برخه ولوله چې درته اسانه وي او حفظ دي. بیا رکوع ته لاړ شه، بیا له رکوع نه بیا سجدې ته لاړ شه. دا ټول د دې معنا دا ده چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې یو برخه د قرآن لوستل په لمانځه کې فرض دی، نه د فاتحې لوستل. زموږ د نن ورځې بل عنوان دی آیا په لوړ غږ آمین ویل جایز دي؟ آمین یعنی خدای زموږ دا دعا قبوله کړه. دا آمین هم بایبل کې هم راغلی، مسیحیان هم وایي. خدای زموږ دعا قبوله کړه. یو بله فرعي موضوع چې ځینو غرضي او مرضي کړیو د اختلاف وسیله ترې جوړه کړې، دا ده چې آیا مقتدي او امام به آمین په لوړ غږ وایي که په ټیټ غږ. راشئ وګورو چې صحیح رایه کومه ده او زموږ درنو ائمو او فقهاو په کوم دلیل یوه رایه ترې غوره کړه. موږ احناف دې ته ترجیح ورکوي چې آمین خفیه وي، نه په جهر سره، نه په لوړ غږ. سلفیان په لوړ غږ آمین ضروري ګڼي. دا چې اعتقاد دا دی چې دا فرض ده که نه، دا بېله خبره ده، ولې تاکید یې دومره دی چې تر فرض هم زیات کړي، مهم کړي. تاکید یې په همدغه مسله چې آمین بالجهر ویل تر فرض هم ډېر مهم دی. متاسفانه ډېر د اختلافي مسایل داسې دي چې ډېر زیات وګڼو نو سنت، اما دا هر یوه ځینې دغسې کړیو دومره
عنوانوي ور باندې ترکیز کوي چې تر فرض ورته زیات ارزښت ورکړي او حتی څوک چې له دوی سره دا کار ونه مني یا ونه کړي نو له اسلام له دایرې نه مطلع ګڼي. ځینې د بخاري په دې روایت استناد کوي او وایي چې امام او مقتدي به په لوړ غږ آمین وایي. د ابو هریره په یو روایت له ابو هریره رضی الله عنه روایت دی چې روایت ګورئ که نه له ابو هریره رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کله چې امام آمین وایي نو تاسې هم آمین ورسره وایي ځکه که د چا آمین د ملائکو له آمین سره برابر شي نو تیر ګناهونه یې ورته بخښل کېږي. مخکې له دې چې لاړ شو د روایت د اسنادو په باره کې څه وایي دلته داسې خبرې سړي ته زړه یې تخنوي چې ځواب غواړي پوښتنه کوي. دلته خو د امام او د مقتدي خبره ده له ملایکو سره د آمین د یو ځای کېدو معنا څه ده؟ دوهم مګر په همدومره کار سره د انسان ټول مخکني او وروستني ګناهونه بخښل کېږي په همدومره واړه کار باندې دا هم یو پوښتنه ده. محدثین باید دې ته ځواب ووایي او یو څوک چې د یو روایت مني نو دا مسئلې باید په پام کړي او د دې ځواب باید موندلی له هغه نه وروسته ووایي. ټول ګناهونه په ډېرو سترو سترو کارونو باندې نه بخښل کېږي. شهید ته ټول ګناهونه بخښل کېږي کار هم ډېر ستر دی د خدای په لاره کې خپل سر وقف کړی اما داسې ګناهونه دي چې هغه الله تعالی ورته نه بخښي د بل چا حق ته نه ورته بخښي مګر دا مبالغه نه ده چې یوازې په یو څه ته چې خلک ورته سنت وایي او په دې باندې لا اتفاق هم نه ده د ټولو اتفاق هم په دې باندې نه ده راغلی چې دا سنت دی. ډېر داسې دي چې د سنت په توګه دا نه مني. لږ تر لږه اوس د امت اکثریت غوث اکثریت نه دا وایي په مانځه کې او نه هم ورباندې باور لري او په جهر سره آمین نه وایي. په هر صورت دا یو مسله ده یو سوال ده له هر چا سره باید وي او دا پوښتنې ته باید ځواب ومومي. مخکې له دې نه چې دا روایت قبلي باید دې سوالونو ته ځواب پیدا کړي. دا روایت د سند له مخې ډېر غریب دی. په صحابهو کې یو په تابعینو کې دوه او په تبع تابعینو کې یو راوي لري. د دې په مقابل کې نور روایات داسې دي چې وایي کله چې امام ولا الضالین وایي تاسو آمین وایي. إذ قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. لأبو هريرة رضي الله عنه دا روایت هم راغلی چې وایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. همداسې د بل روایت هم د ابو هريره همداسې ده. د مدینی فقهاو د ابو هریره رضی الله عنه یو روایت ته ترجیح ورکړ خو امام ابو حنیفه او امام مالک بل روایت دوی او نور ائمه چې وایي آمین دی په ټیټ غږ ویل کېږي په دې روایت استناد کړ. له علقمه ابن وائل چې له خپل پلار روایت کوي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله به غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ته وویل تو رسیدو نو آمین کې به خپل غږ ټیټ کړ
یعنی چې پیغمبر علیه السلام په جګ غږ آمین نه ویل، ولا ضالین وروسته به هغه آمین ویل خو په ټیټ غږ. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې په څلورو ځایونو کې به امام خپل غږ ټیټوي. سبحانک اللهم چې موږ وایو، تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې وایو، او بسم الله الرحمن الرحیم چې وایو، او آمین چې وایو. امام ابو حنیفه رای هم دا ده. د مرقات المفاتیح مصنف وایي چې زموږ ټول ائمه په دې نظر دي چې په جهر سره آمین ویل په لومړیو کې او خلکو ته د ښوونې او تعلیم لپاره، د توجیه لپاره، غوښتل چې دا متعارض روایات سره تلفیق کړي. هغه چې وایي پیغمبر علیه السلام په جهر سره آمین نه ده ویل، او هغه چې وایي پیغمبر علیه السلام په جهر سره آمین ویل. راویان دي ځینو دې ته ترجیح ورکړي چې دا سره تلفیق کړي، هغه دلایل یې وړاندې کړي. هغه چې د مسلمانانو ترمنځ وحدت او یووالی غواړي، په فروعي مسایلو کې د یو بل تکفیرول او د هغه سره مخالفت او دښمني کول غواړي، د دې مخه ونیسي. دا یو فتنه ده، د دې فتنې باید مخه ونیسي. دی وایي چې په ابتدا کې دا آمین به په جهر ویل شوي دي، خو د دې لپاره چې خلکو ته وښیي چې تاسو هم باید آمین ووایئ. خو کله چې کار ډېر مستقر شو، خلک هم په دین باندې ښه پوه سو، د دین هم خبر شو چې د آمین وایاستئ، خو په جهر سره نه، خفیه. نو له هغه نه وروسته بیا په خفیه ویلو باندې عمل پیل شو. له دې علاوه په دعا کې اخفا او په ټیټ غږ دعا کول اصل دی. آمین دعا ده، خدایا زموږ دعا قبوله کړي، دعا ده. او په دعا کې اصل اخفا ده، په ټیټ غږ باندې ویل دي. یعنی په قرآن کې راغلی، قرآن له مخکې نه وایو چې دعا اصلا باید خفیه وي. موږ اوس په لمونځونو کې د لمونځونو په پای کې هم دعا په جهر سره کوو. الله تعالی مو دې په دې باندې نه نیسي. یعنی اصل په دعا کې ده خفیه. او دا کار کول هم نه موږ ته بدعت بریښي او نه هم د ګناه کار. همدې لپاره یې کوو، مخصوصا دې لپاره چې متاسفانه اوس خلک داسې عادت شوي دي چې فکر کوي که له لمانځه وروسته دعا ونه شوه، دوی اصلا لمونځ نه دی کړی. دا لمونځ ورته لمونځ نه بریښي. فکر کوي چې دعا مغز همغه آخري دعا ده، چې د لمانځه مغز دا ده چې له هغه نه وروسته چې سلام وګرځوو نو باید اوږده دعا مو کړي. دا چې لمونځ خپله دعا ده، له سره تر پایه پورې دعا ده. او خپلې ډېرې ښې دعاګانې لمانځه کې کوي. او په لمانځه کې هم تر ټولو غوره وخت او ځای سجده ده. د سجدې په مهال ډېرې اوږدې اوږدې دعا وکړي. دا دعا قبلېدو ته ډېر نږدې. او دې ته متوجه شي دا فاتحه په خپله ډېره لویه دعا ده، ډېره اساسي دعا. څوک چې فاتحه وکړي بلې دعا ته ضرورت نه لري. د فاتحې دعا چې څوک ولولي او له زړه نه، چې په مفهوم یې پوه وي، په اخلاص سره یې ولولي، بس تر دې نه اوچته دعا نشته. د انسان ټولې دعاګانې په دې کې راخلاصه شوي دي. داسې څه نه پاته کېږي چې له دې فاتحې نه دې بهر. هر وخت چې دا فاتحه ولولي بس داسې فکر وکړي چې ټولې دعاګانې دې کړي دي خدای ته، او هېڅ څه دې درنه پاته نه دی.
په دې کې شک نشته چې آمین دعا ده، نو د تعارض په صورت کې په آمین ویلو کې اخفا او ټیټ غږ غوره دی د نورو اذکارو او دعاګانو سره په قیاس. دا د مشکات د مصنف رایه ده د دې تعارض او اختلاف د ختمولو لپاره. زموږ ټول ائمه په دې نظر دي چې په جهر سره آمین ویل په لومړیو کې او خلکو ته د ښوونې او تعلیم لپاره ویل کېدل، او وروسته بیا چې خلک پوه شوي دي دا سلسله بنده شوې. متاسفانه اوس داسې خلک را پیدا شوي چې د بخاري په دغه غریب روایت به عمل کول داسې ګڼي لکه په کوم صریح آیت، لکه چې آمین ویل تر فرض هم اوښتی. په داسې حال کې چې نه پوهېږي د دې روایت وزن او اعتبار څومره دی. ولې د امام ابو حنیفه او امام مالک په څېر سترو فقهاو هغه ته اعتبار نه دی ورکړی او یا یې د ابتدایي دور مربوط ګڼلی، او د دې په ځای هغه روایت معتبر ګڼلی چې د خفیه آمین سپارښتنه کوي. دې ته هم اعتنا نه لري چې امام ابو حنیفه تابعي دی او ده ته له صحابهو روایات رسېدلی، او امام بخاري ته له 5م نسل روایات رسېدلی. ډېر تفاوت ده. دا باید د خپل امام د انتخاب په ارتباط مراعات کړو. څوک چې غواړي یو فقیه او محدث د امام په توګه غوره کړي، باید دې ته متوجه وي چې داسې څوک غوره کړي چې یو صفت یې دا یي چې صحابهو دور ته نږدې، ځکه هغه ته یا مخامخ له صحابهو روایت رسېدلی او په خپلې اورېدلی دي، په خپلې صحابه لیدلی دي، د هغوی مونځ یې لیدلی، د هغوی تعامل یې په ټولو قضایاو کې لیدلی دی، په خپلو سترګو د هغوی اورېدلی دي، او یا له تابعي اورېدلی دي چې د تحریف امکان پکې کم ده او په اطمینان او ډاډ سره ویلی شي چې دا دې کې به ډېر تغییر نه وي راغلی. نو که امام هم انتخابوي له مخکنیو د انتخاب دغه وګوري چې دغه له قرآنه فهم څومره دی، تفسیر کې څومره وارد دی، او احادیث یې له چا اخیستي، روایات یې له چا اخیستي، څومره د صحابهو دور ته نږدې دی. پیغمبر علیه السلام هم اول او دومه طبقې د خپل امت ته ترجیح ورکړي، او عقلا هم باید هغه ترجیح ولري. څومره چې هغوی په اسلام پوهېدل موږ نه پوهېږو. هغوی مخامخ پیغمبر علیه السلام لیدلی او موږ ته له 1400 کاله وروسته روایات را رسېدي، 1450 کاله وروسته تقریبا روایت رسېدلی. څومره لاس په لاس شوي ده. یا دا باسې بې ځایه جسارت وي چې څوک اوس فکر وکړي چې بس زه تر امام ابو حنیفه هم ښه پوهېږم، مخصوصا چې یو چا فقط بخاري نه یو درس یې لوستلی ده، او خدای خبر چې له قرآنه له حدیثه دغه فهم هم څومره ده، او د دې بخاري په اصلي معنا او مفهوم باندې پوهېږي، د روایت په معنا او مفهوم باندې هم سم پوهېږي که نه. وتلی د پګړۍ یې تړلې ده، او هغه هم دا درس هم د دې لپاره ویلی چې چېرته د کوم جماعت امامت ترلاسه کړي. دا راپورته کېږي او په ائمهو باندې اعتراض کوي. دا ډېر جسارت ده، واقعا ډېر لوی بې ځایه جسارت. او داسې خلک مو لیدلي متاسفانه مغرور به مې دومره چې د یوې خبرې راکوزول هم ډېر ګران دي. فهم و بصیرت دومره محدود چې دا تفکیک هم نشي کولی چې د بخاري په دغو 3 روایتونو کې چې د یو بل خلاف دي، دا تعارض چېرته دی؟ باور وکړئ چې په دې دا هم نشم درک کولی. دا مثلا 12 روایات د یو موضوع په ارتباط بخاري راوړي دي، او په دې 12 سرو کې تعارض دی، په کې یو ډول الفاظ په بل کې بل ډول الفاظ، عمیق تعارض، حتی تضاد
چې تلفیق د دوه روایتونو ممکن نه ده. که څوک غواړي راته زه به د حکمت الباري کې ورته دا ټول راوباسم. کاملا متضاد روایت چې په یو کې یو څه ویل شوي په بل کې بل څه، چې دا هر څونه سړی سایه وکړي تلفیق یې ممکن نه ده. له دونه به فقط یو انتخاب نه دوه. او متاسفانه امام بخاري نه دی انتخاب کړی. موږ ته یې نه دی ویلي چې په دغه 12 کې کوم یو تر ټولو نه غوره ده، ارجح ده. دا یې موږ ته نه دی ویلي. د ټولو تر لاندې صحیح لیکلي، او هغه هم دې ته په پام سره چې دا روات ثقه دی فقط، هم دې ته په پام سره ویل. متاسفانه دو خلکو ته تر ټولو مهم مسائل همدا دي: آمین بالجهر، رفع الیدین، قرائت خلف الامام، لاس پر سینه یا پر نامه ښودل، قیام کې پښې څومره لرې لرې ښودل. همدا دوی ته اساسي مسایل ویل. تر فرایضو هم مهم، هغه هم نه د دې لپاره چې دا رایې پر بلې مضبوطه او مستدله موندلې، بلکې ډېرې داسې دي چې د مادي اغراضو او له بډایو عربو هېوادو د اجورې ترلاسه کولو لپاره هم دا کار کوي. موږ له هغو خلکو سره هېڅ مشکل نه لرو، هېڅ ګیله هم ترې نه کوو، اعتراض هم پرې نه کوو چې یو روایت تر بل ورته غوره او ارجح معلوم شوی او عمل پرې کوو، ورته درناوی احترام لرو. صحیح ده، تا ته دا روایت سم معلوم شوی ده، په همدې عمل کوي. فقط دومره درته وایو چې لږ دقت وکړه، هغه روایت هم له نظره تیر کړه چې د دې خلاف دی، او په پټو سترګو پې پسې پسې مه ځه، ځکه الله تعالی موږ په دې باندې مامور کړي وي. دا زموږ دیني ماموریت ده چې په چا پسې په پټو سترګو لاړ نه شو. دا ځکه چې الله تعالی د غوږونو په ارتباط هم لمونه پوښتنه کوي، د سترګو په ارتباط هم، د زړه په ارتباط هم. تا ته الله تعالی د فهم وسایل درکړي، له دې وسایلو د ولې استفاده ونه کړه؟ ولې په پټو سترګو په یو چا پسې درومې؟ وګوره رایې څومره دقیق ده، د هغه نه بعد بیا یو رایه انتخاب، فقط همدومره، نور ګیله ترې نه لرو. او بله غوښتنه مو ترې دا ده چې په بل باندې اعتراض مه کوه، د بل په نسبت دشمني مه اعمالوه، تعصب مه کوه، هغه ته د اسلام له دایرې نه د وتلي کس په سترګه مه ګوره. ډېر جزیي او فرعي مسایلو کې له تا سره اختلاف د رایې لري، چې ډېرې سنت به وي، او دې ته په پام سره چې بل د داسې یو چا خبره مني چې هغه متیقن ده چې هغه تر تا په قرآن هم ښه پوهېدو، تر تا په حدیث هم ښه پوهېدو، او له همدې کبله یې هغه د امام په توګه غوره کړی ده. ما د تحقیق په دوران کې، د تفسیر لیکلو په دوران کې هم، او د بخاري د شرح حکمت الباري په لیکلو په دوران کې هم دا موندلې دي چې امام ابو حنیفه رایه دا هم صحیح نه ده، په دې صیغه ووایم د احنافو رایه، یعنې یوازې د امام ابو حنیفه رایه نه. په ډېرو مواردو کې داسې ده چې امام ابو حنیفه سره حتی خپلو شاګردانو توافق نه ده کړی، او نورو احنافو د دوو شاګردانو رایه تر خپل استاد غوره ګڼله، یعنې چې هغوی دلایلو ته په پام سره یو رایه قبوله کړې، یو چا رایه قبول کړه. شاګردانو له خپل استاد سره هم توافق نه ده کړی، او راتلونکو نسلونو بیا چې کله لیدلي امام او استاد یو لوري ته ده او دوه شاګردان بل لوري ته، د دواړو شاګردانو رایې ته ترجیح ورکړه. دا بدعت نه ده، دې ته د بدعت په سترګه مه ګورئ، دا شرک نه ده، دې ته د شرک په سترګه مه ګورئ. او داسې زر زر خلک تکفیروي مه. موږ یو لوی مصیبت هم دا ده په امت کې، یو لویه فتنه هم دا ده، تکفیري ډلې. د دې په ځای چې خلک مسلمان کړي، خلک تکفیروي، خلک کافرانوي. تکفیر خو بېله ده، بېله خبره ده چې چا ته ته مسلمان یې د اسلام له دایرې نه وتلی، کافر شوی، مشرک یې په دې کار باندې.
بلکې دغه رویه داسې ده، اسلوب یې داسې ده، سلوک یې داسې ده چې خلک د ایمان په ځای کفر ته ترجیح ورکوي، ځي د کفر لوري ته. له دې ستونزې سره مخامخ دا مشکل باید حل شي. موږ له هغو خلکو کرکه هم لرو او ګیله هم ترې لرو چې له دغو فرعي مسایلو د اختلاف وسیله جوړوي او په ډېرو حساسو شیبو کې د اختلاف راوړالولو په موخه دا فرعي قضایا عنوانوي. له دوی به هېڅکله وانه اورئ چې د عربو د اوسنیو فرعونانو او ابوجهلانو په ضد څه ووایي. د دغو هېوادو د حکامو فساد، ظلم، عیاشي، د پردیو په وړاندې د هغوی ذلت، غلامي او د خپلو ولسونو په وړاندې بېرحمي او ظلم، دې ته ګوته ونیسي، په دې اعتراض وکړي، مسایلو کې دا دې باندې بحث وکړي. دا به وانه اورئ هېڅکله. په عربو هېوادو کې د امریکایانو د نظامي اډو یادونه وکړي. پر افغانستان او عراق د صلیبي ځواکونو یرغلونه وغندي او هغه هم وغندي چې په همدې یرغل کې د امریکایانو ملګرتیا کړې. هماغسې لکه چې په عراق کې دغو عربو هېوادو د امریکایانو ملګرتیا وکړه. په سلګونو زره ټونه باروت او بمونه د عراق په ولس باندې ورېدل. 20 کاله دلته په افغانانو باندې بمونه او راکټ ورېدل. د کوم عرب هېواد نه دې واورېدی چې د مخالفت یې کړی؟ همدغو هم چې خادم الحرمین شریفین ځان ته وایي. یو مو ولیدو چې د یرغل غندنه یې کړي، حتی برخه یې نه یې اخیستې، عمل یې نه برخه اخیستې په دې کې. تاسو به له دغو دوستانو نه کله هم وانه اورئ چې په دغو مسایلو باندې اعتراض وکړي. خو د امام ابو حنیفه په ضد به په ډېر جسارت او سپین سترګتوب سره بد و رد وایي، بد و رد به وایي. امام ابو حنیفه هم خو خیر امام ده، حتی د عمر رضی الله عنه په ارتباط به هم وایي چې هغه دا 20 رکعته تراویح رامنځته کړې او په دین کې بدعت نشته. دا خبره مو کوي، بیا به د هغې په څنګ کې دا هم وایي چې دا 20 رکعته تراویح عمر رضی الله عنه رایج کړلې. او پوهېږئ چې دې معنا څه ده؟ د بدعت حکم یعنې په هغه باندې هم کوي. تاسو باندې دا واورېدلې په داسې حال کې چې عمر رضی الله عنه فقط دومره کړی ده، دومره کار کړی چې هماغه 20 رکعته تراویح چې پیغمبر علیه السلام 2 یا 3 شپې خپله د هغې امامت کړی، دا یې بېرته احیا کړ، په جماعت سره یې احیا کړ، فقط هم دومره. دا البته بیل بحث ده، انشاءالله په خپل وخت کې به یې کوو. دا په داسې حال کې چې د قرآن یو آیت به هم سم نشي ژباړلی، د یو حدیث له سمې او دقیق ترجمې به هم عاجز وي، د بخاري د روایاتو ترمنځ توپیرونه او تعارضات به نشي درک کولی او د متعارضو روایاتو له منځ د یوه د انتخاب استعداد او ظرفیت به هم نه لري. خو داسې به مغرور وي چې د امت فقهاو او علماو ته به په سپکه سترګه ګوري. د کوم جماعت په کونج کې به یې څو مظلوم طالب علمان راغونډ کړي وي، د دوی په نامه به له خلکو پیسې راټولوي، همدا به یې د معیشت د تأمین ذریعه وي، خو د همدغو مظلومانو له ایمان او عقل سره به لوبې کوي او د مذاهبو په ضد به هغوی راپاروي. دوی ته له الله تعالی نه هدایت غواړو او ورته وایو چې اشتباه مو کړی، غلطه لار مو غوره کړې ده، راسئ په مهمو اساسي مسایلو باندې ترکیز وکړئ، راسئ فرایض چې هیر شوي دي دا را احیا کړئ، راشئ دشمنان درجه بندي کړئ، قضایا درجه بندي کړئ، په کومو قضایا باید په لومړي سر کې سړی ترکیز وکړي
او چاته د اساسي او اصلي دشمن په سترګه وګوري. څوک خپل ورور وګڼي سره له دې چې له هغه سره په ځینو مسایلو کې اختلافات لري. زموږ پیغمبر علیه السلام خو حتی مکه کې یو مهال دام ویل چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یعنی یوازې لا اله الا الله ووایه بس نجات مومئ. دې معنا دا ده چې پیغمبر علیه السلام یو وخت تر ټولو نه په کوم قضیه باندې چې زیات ترکیز کول هغه هم دا وه چې خلک یو ځل خدای ومني، نور مسایل به بیا ورو ورو هغوی زده کوي او ورباندې ترکیز وکړي. دریم عنوان مو دا دی، وخت لا لرو که نه ښه راځي دې عنوان باندې به هم لږ بحث وکړو. له طاق رکعتونو وروسته لنډه ناسته، نه پوهېږم تاسو به ورونه اورېدلی که نه. په هر صورت یو رایه دا ده چې له طاق رکعتونو وروسته آخري سجدې نه باید سړی مخامخ بل رکعته پورته شي، له اول رکعته دوم رکعته هغه مهال پورته شي، له سجدې نه مخامخ دوم رکعته پورته کېږي. او که له دې آخري سجدې په یوه رکعت کې وروسته به یو لنډ توقف کوي، ناسته، بیا به پورته کېږي. احنافو دا رایې غوره کړې دي چې دا لنډه ناسته او توقف نشته. د سجدې نه چې راپورته کېږي مخامخ به دوم رکعته پورته کېږي، یعنی که لمونځ دوه رکعته دي، د لومړي رکعت آخري سجدې نه چې پورته کېږي الله اکبر چې وایي همدا الله اکبر سره به پورته کېږي. همداراز دریم رکعت نه وروسته څلورم رکعته پورته کېږي، دلته هم توقف نشته. ځینې داسې ګمان کوي چې دوم او څلورم رکعته له پاسېدا د مخه او د مخکني رکعت له وروستۍ سجدې وروسته باید لنډه ناسته وشي. دوی د دې ادعا لپاره د بخاري په یوه داسې روایت استناد کوي چې د سند له مخې ډېر زیات غریب دی. روایت دا دی، له هویرس روایت دی، دو روایتونه دي، 280 روایت او 823 روایت. چې راویان هم دا دي، مالک دی یو، ابو قلابه ده دوه، خالد الحذا ده درې، او هوشایم دی څلور. نور روایت بیا د نورو طبقو دی. له مالک ابن هویرس روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې حال کې لیدلی چې په لمانځه کې چې په طاق رکعت کې یعنی اول او دریم رکعتونو کې به تر هغه پورې له سجدې قیام ته نه پاسېدو چې ښه به نه و ناست، یعنی لږ کښېناستو وروسته به قیام ته پورته کېدو. دا روایت په څلورو طبقو کې یو راوي لري، او دا دی هوشایم دی، خالد الحذا دی، ابو قلابه دی، مالک رضی الله عنه دی. دا وضاحت بیا مو کو چې امام بخاري هغه روایات نه دی راوړي چې د دې خبرې خلاف خبره کوي. دغه اسناد سم او صحیح موندلی وای نو حتما دی راوړل. دغه له نظره د دې نورو روایاتو اسناد ګواکې د اعتبار وړ نه دی،
او د چې کوم روایت راوړی را نقل کړی ده د دې معنا دا ده چې د ده له نظره فقط دغه سلسله د روایاتو دقیق ده او د اعتبار وړ او که دا ورسره ومنو نو پوښتنه کوو چې دا خو ټول په د څلورو طبقو کې یو د غریب روایت آیا کولی شو غریب روایت باندې د احکامو په ارتباط استناد وکړو؟ له ډېرو سره به ډېر رنګ آرای موږ په دې عقیده یو چې څوک یو ادعا کوي هغه صورت کې باید دا ادعا ومنله شي چې لږ تر لږه دوه شاهدان ولري د شاهد پرته د یو چا ادعا منل حتی په عادي مسایلو کې لکه د قرض راکړې ورکړې پور په دې کې هم صحیح نه ده قاضي هم باید په فیصله ونه کړي قاضي باید منتظر وي چې دوه شاهدان وړاندې کړي له هغه نه بعد دې مني په ډېرو مهمو دیني مسایلو کې چې دا فرض ده که واجب ده پیغمبر علیه السلام دا فرمایلی دي که نه دي فرمایلی په دې کې به څنګه د یو کس ادعا منو د قرآن تقاضا څه ده د قرآن لارښوونه څه ده قرآن موږ ته په واضح الفاظو ویلي دي چې په دغسې مواردو کې به یا دوه شاهدان یا به درې شاهدان یا به څلور شاهدان د دغو شاهدانو له اورېدو پرته به د چا رایه نه مني د چا خبره به نه مني ادعا به یې نه مني موږ خو دا لار غوره کړې ده چې د پیغمبر علیه زموږ ګران پیغمبر ته چې خدای هم هغه راپېژندلی ده آخرت هم هغه راپېژندلی ده ځان هم راپېژندلی ده او دین هم راپېژندلی ده حلال و حرام هم راپېژندلی دي دا جسارت نه کوو چې هره خبره چې چا څوک کوي د پیغمبر علیه السلام ته منسوب وي هغه ورسره له تحقیق او له غور او له ډېر احتیاط پرته قبول وکړو دا اشتباه نه کوو تاسو ته هم توصیه هم دا ده هر مسلمان ته هم سپارښتنه هم ده پیغمبر علیه السلام ته منسوب هره خبر ژر مه منئ مه یې منئ او بل چا ته مه تکراروئ داسې نه چې خپل هم بېلارې شئ او بل مو هم بېلارې کړئ احتیاط وکړئ د دې احتیاط معنا دا ده چې ته په پیغمبر باندې ایمان لري درناوی لري احترام لري قدر یې کوې نه غواړې چې یو غلطه خبرې هغه ته منسوب شي ده نه ده ویلې ته ورته منسوب کړې له یو چا دې اورېدلې دي راشي همدغه د مسلک په توګه قبول وکړو د صحیح اسلوب په توګه یې قبول وکړو دارقطني د همدې یو کس په ارتباط د ابو قلابه په ارتباط وایي چې په دې روایت کې راغلی او دوم راوي همدا دی ابو قلابه چې هغه سره دی چې مستجاب الدعوات او یو عابد انسان خو ډېر خبره ترې خطا کېدله د اسانیدو په ارتباط هم خبره ترې خطا کېدله او د متن په ارتباط او اکثرا به هغه له خپله ځان او یعنې له حافظې نه به یې ویل پرته له دې نه چې لیکلی ځان سره له خپلې حافظې به یې ویل او دا هم د ده یو مشکل و چې اوهام به ترې زیاتېدل وهم کې به پرېوتل دی که دی داسې که داسې شک کې به ولیدو یعنی چې دا روایات هم غریب دی او هم ضعیف هغه روایت چې یو راوي څه مشکل ولري څه ستونزه ولري څه عیب ولري د هغې اعتبار ته صدمه رسوي دغسې یو عیب وي چې د روایتونو په اورېدو کې د هغه په ارتباط باید سړی احتیاط وکړي دغسې یو عیب ورسره کوي دا روایت ضعیف دی یعنی د
محدثینو محققینو له نظره دا بخاري چې کوم دا روایت راوړی د دارقطني له نظره دا روایت ضعیف دی او د امام بخاري چې کومه سلسله د روایاتو راویانو دلته ذکر کړې ده د دې سلسلې له مخې دا روایت غریب دی غریب روایت هم ځینې فقها اکثر او باید ټول د احکامو ارتباط ورته اعتنا ونه کړي او که احیانا داسې وموندو دا روایت چې ضعیف دی خو متن یې داسې دی چې په قرآن کې یو شاهد ورته مومو د قرآن په خاطر دا ومنئ ګناهګار کېږئ نه ما داسې روایت موندلی چې د راویانو د کیفیت له ناحیې هغه ته ضعیف ویل شي ولې چې ما یې متن مطالعه کړی د ټول الفاظ یې داسې دي چې ما یې شاید په قرآن کې موندلی درته ټول اوږد روایت د قرآن په ارتباط یو روایت چې داسې دی او داسې دی او داسې دی ډېر او دا ټول شیان چې په دې روایت کې راغلی دي په قرآن کې هماغه خبره ما موندلې ده راوی ضعیف ده ولې متن د حدیث داسې دی چې څوک ورباندې اعتراض نشي کولی هماغه څه دی چې په قرآن کې راغلی که وشو انشاءالله وخت او فرصت هم درلوده چې بیا په خپل وخت باندې خبره وکړو دا روایت د سند نه مخکې تر مطلق غریب اوښتی او په څلورو طبقو کې یو راوي لري محققین غریب روایت د احکامو په اړه حجت نه ګڼي مګر دا چې د تایید لپاره کوم شاهد وموندلی شي د متن له پلوه له هغو روایاتو سره تعارض لري چې وایي له سجدې راپورته کېدا به په تکبیر سره وي که په طاق رکعتونو کې له وروستۍ سجدې وروسته ناسته وشي نو له ناستې وروسته ولاړېدا بل تکبیر ایجابوي متوجه انشاءالله که په طاق رکعتونو کې له سجدې نه وروسته سړی لنډ توقف وکړي په ناسته کې بیا چې پورته کېږي باید یو غږ وي او تکبیر یو بل تکبیر ایجابوي دې ته په پام سره هم ویلی شو چې دا رایه ضعیفه ده دلته توقف نشته که په طاق رکعتونو کې له وروستۍ سجدې وروسته ناسته وشي نو له ناستې وروسته ولاړېدا بل تکبیر ایجابوي دا ځکه چې د لمانځه هر حرکت له یوه غږ سره او له یوې وینا سره توأم دی دا حرکت په ولې په استثنایي توګه له کومې وینا او غږ پرته ترسره کېږي شاید مالک رضی الله عنه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ناسته په کوم استثنایي حالت کې تر سترګو شوي پیغمبر علیه السلام په داسې حالت کې لیدلی چې یو استثنایي حالت لکه د بیمارۍ له کبله لکه د زنګون د درد له کبله مخامخ نشو توانېدلی چې پورته شي توقف ته ناسته اړ شوی ده یو استثنایي حالت مالک همدغه ناسته لیدلی ده او همدغه انتقال کړی که تاسو د تشهد لپاره د کښېناستلو اړوند روایت ته ځیر شئ درته جوته به شي چې کله کله راوي د بل چا له کوم حرکت ناسم انتباه اخلي هغه د بیمارۍ او کوم مشکل په وجه استثنایي حرکت کړی او دې راوي داسې انتباه ترې اخیستی ده چې ګواکې دا یې دایمي عادت روایت دا دی له عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما دغه زوی روایت دی چې وایي عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما داسې لیدلی دی چې په لمانځه کې د کښېناستلو په وخت به یې پلتۍ وهله ما هم دا کار وکړ زه دا مهال کم عمره وم نو زه یې له دې کار منع کړم او ویې ویل د لمانځه سنت دا دی چې په ناستې کې خپله شی پښه ودروي او کیڼه پښه دې تاو کړي او ورباندې کښېني
دا څنګه چې موږ او تاسې کوو موږ ښۍ پښه ولاړ درځو او دا کیڼه پښه په ځمکه سملو او ورباندې کښېنو په چپې پښې باندې کښېنو. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه خپل زوی ته ویل چې داسې به کښېنې. ما ورته ویل ته خو داسې کوې، یعنې ته خو همداسې کوې لکه چې دا زه یې کوم، یعنې په کیڼې پښې باندې نه کښېنې بلکې کوناټی دې په ځمکه ږدې. ما ته وویل زما پښې کمزورې دي او زما دروندوالی نشي زغملی، د بیماري له کبله د مجبوریت له کبله چې پښه مې ضعیف او کمزورې ده په هغه باندې کښېنستی نه شم. زوی دا انتباه ترې اخیسته ده، داسې حالت کې لیدلی فکر کوي چې سنت همدا ده. په همدې باندې ډېرو ځایونو کې همداسې شوي دي. راوي پیغمبر علیه السلام په داسې یو حالت کې لیدلی دی چې یو استثنایي حالت او هغه فکر کړی چې دا دایمي ده. له دې روایت دوه خبرې معلومیږي. اول په تشهد کې د ناستې سنت دا دی چې سړی ښۍ پښه ولاړه وساتي او کیڼه پښه سملوي او پرې کښېني. احنافو د نارینهو لپاره دغه صورت ته ترجیح ورکړه او د ښځینهو لپاره هغه صورت ته چې پر پښې نه کښېني. او پښې ښي لوري ته اړولې، دواړه پښې ښي لوري ته اړولې او په ځمکه باندې کښېني. د ښځو لپاره دغه صورت یې کړی. دا ډېر یعنې په هغه کې حجاب او د هغوی سطر ډېر مراعات شوی. د همدې لپاره یې دې ته حالت ته ترجیح ورکړه نسبت دې ته چې په کیڼه پښه باندې کښېني. دوم څه چې له دې نه معلومیږي هغه دا چې شاید مالک ابن حویرث رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې کوم استثنایي حالت کې لیدلی. د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما له وینا دوه خبرې په ډېر وضاحت سره معلومیږي. اول په دواړو جلسو کې به ناسته پر کیڼې پښې، که داسې نه وی نو هغه به ورته ویلي وو چې په یوې جلسې کې داسې او په بله کې داسې کښېنه. دواړو جلسو کې ناسته یو رنګ. دوهم ناسته به په کیڼې پښې وي ځکه هغه دا عذر وړاندې کړی چې زما پښه دا نشي تحمل کولی. که ناسته پر کوناټي وی نو د دې خبرې ضرورت نه احساسېده. همدې باندې اکتفا کوو. سبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک.